د مخابراتو پخوانی وزیر امیرزی سنگین هم هیواد ته راستون شو. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د مخابراتو پخوانی وزیر امیرزی سنگین هیواد ته راستون شو. نوموړي په هوایي ډګر کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې هیله لري له دې وروسته له خپلې کورنۍ سره په خپل هیواد کې ګډ ژوند وکړي. نوموړي وویل افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ټول باید په ګډه خدمت وکړي. امیرزی سنگین د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر و. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.